د طالبانو جګپوړی پلاوی پاکستان ته سفر کوي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف پاکستان ته دغه افغان طالب پلاوی د ورتګ خبر ورکړ. دا چې یاد پلاوی د څه لپاره پاکستان ته سفر کوي او پر کومو مسایلو خبرې کوي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خواجه آصف وایي د طالبانو حکومت د امنیتي خبرو لپاره پاکستان ته پلاوی لیږي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې ډیر ژر به د افغانستان د حاکم نظام یو پلاوی د سیمهیز امنیت او ترهګرۍ ضد اقداماتو په اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. هغه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې هوکړې ته په اشارې سره زیاته کړه چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو لخوا ونه کارول سي. خواجه آصف ویلي چې پاکستان له طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون ته درناوی وکړي او د کابل حاکم نظام له دې غوښتنې سره موافقه کړې ده. د پاکستان د دفاع وزیر همدارنګه ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو لپاره جدي مبارزه کړې او ژمنه یې وکړه چې د تیر په څیر به بیا هم دغه کار وکړي. دغه پاکستانی وزیر تیره میاشت هم ویلي و چې طالبانو له امریکا سره د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې ځکه ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر او دغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې یعنی ISI د مشر په ګډون یو لوړ پوړي پلاوی کابل ته سفر کړی و. ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې کابل ته د لوړپوړو پاکستانی امنیتي چارواکو سفر له ترهګرۍ سره پر مبارزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان پر پټنځایونو متمرکز و. په کابل کې د طالبانو حاکم نظام پاکستان ته د خپل پلاوی د استولو په اړه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه هر اړخیزو معلوماتو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.